فهم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد. ډیر عجیبه حدیثونه دي هغه خلکو دی بارا چې هغه نور ته نصیحت کوي، نور ته بیانونه کوي او خپل اور باندې عمل نه کوي. دغه هغه وعظ کوون کی او دغه چې کوم بیان کوون کی دغه ګوره موږ ټول رغلیو کچیره موږ نور خلکو ته خيو او خپل اور باندې عمل نه کوو نو دا داسې حدیثونه دي چې انسان په دنیا کې یعنی زړه دا غواړي چې رچاته بیان هم مکوه چې دا دمره سخت وعید دی چې کوم سړی نور خلکو ته هغه بیانوي خپل اور باندې عمل نه کوي. خو دې کې به انسان د شیطان په دوکې کې نه راځي چې خپل د اور باندې عمل نوي امر پرې بل چاته م بیانو خپل اور باندې عمل شروع ک بیا بل چاته شروع ک نه دا د شیطان دوکا ده بلکې پکار دغه دی چې تا اوسه پرې ما اوسه پرې په کوم حدیثونو باندې کوم بیان باندې د ما عمل نوي نو ما ته دا نه دی مناسب چې زه بیانونه پرېږدوم چې ما ور باندې خپل عمل نشته زه نور خلکو ته ویل بیان کوم. ما ته دا کول پکار دی چې زه خپل عمل شروع کوم. نو شیطان چې دا هغه ډیر ظالم دی هغه به تا ته کې چې څومره پورې تا خپل عمل نوي شروع کړي امر پورې ته دغه نیک عمل بیانونه پرېږده اول خپل عمل شروع کا نه خو چې څومره پورې ته په یو ګناه کې مبتلا او یو نیک عمل کوي نو د هغې ګناه د وجې نه هغه نیک عمل مه پرېږده بلکې د نیک عمل د وجې نه هغه ګناه پرېږده. نو شیطان بلی ته یي چې مړه خپل د عمل نه نو بیان څه شي کوي خو داسې مه کوه چې بیان پرېږده بلکې شیطان ته وایي چې هو تا خبره ټیک ده ما ته دا نه دي کول پکار خو زه به دینه بعد په خپل بیان باندې عمل کوم او زه به نور خلکو ته هم بیانوم. نو حضرت لکه صحابه کرام څومره ډرېدل. حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ یو حدیث بیانولو چې څرنګه شروع کړلو ډایرک بهوش شولو بیا په هوش کې راغلو بیا بیانولو بیا بهوش شولو په دریم ځل باندې څه په خوري سره هغه حدیث بیان کړلو چې د قیامت په ورځ به اول درې کسان جهنم ته غورځولې شي. هغه کې هغه عالم هغه حافظ هغه قاری چې علم حفظ قرات کړي دی خو د نامې د پرې کړي دی اور هغه سخی چې هغه سخاوت کوي خو د نامې د پره اور هغه مجاهد چې جهاد کوي د نامې د پره چې اول به د غدري کسان چې دی هغه جهنم ته غورځول شي. نو نبی ابو هريره رضی الله تعالی عنہ بهوش شول او هغه درې ځله یعنی هغه نه بعد حدیث بیان کړلو. اوس دي کې حضرت اسامه بن زید رضی الله تعالی عنہ روایت دی چې ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه اوریدلی دي چې د قیامت په ورځ به یو سړی راوستلی شي او په جهنم کې به وغورځولی شي او د هغې ولا کلمې او بهر ته راوځي کلمې بهر ته راوځي او دا به د خپلې کلمې نه داسې چار چاپیر ګرځي لکه څرنګه یو خر هغه په ژرندې باندې چار چاپیر ګرځي یو خر چې وي او هغه په ژرندې باندې لکه ځنه خلک ژرنده کوي په اوښانو باندې په غویانو باندې یو په خره باندې چې لکه څرنګه ژرنده کوي هغه په هغې ژرندې باندې چار چاپیر راګرځي نو دی په خپلې کلمې باندې داسې راګرځي. فیجتمع الیه اهل النار یہ جهنمیان به دې ته راجمع شي اور دې ته وایي فیقولون یا فلان ما لک الم تکن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنکر ایا ته خو افلانکای سړی نه چې تا به د ښې خبر حکم کولو د بدې نه به د خلک منې کول ته خو هغه کس نه. فیقول هغه به دي چې بلا ویلنا كنت آمر بالمعروف ولا آتیه ما به نور خلکو ته د ښې خبر حکم کولو خو ما به خپل هغه کارونه نه کول وانها عن المنکر اور ما به نور خلق دی بدو نه منې کول وآتیه اور زه به خپله نه منې کېدل ما به هغه غلط کارونه کول. د بخاری اور د امام مسلم دغه دوړو ګوره روایت ته دا څومره سخت وعید دی خو دې کې ګوره بیا هم د شیطان دوکې کې را نه شو بلکې پکار دی چې خپل علم باندې خپل بیان باندې سړی عمل شروع کړي. حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې د معراج په شپې باندې چې کله زه پاسه بوتللی شول نو ما ته څه کسان وښودلی شول اور هغې کسانو ولا ژبې د هغې کسانو ولا ژبې نه د هغې کسانو ولا شونډې د اور په کینچۍ سره کټ کولی شولې
ما داسې خلق وکتل چې د هغې ولا شونډې د اور په کینچۍ باندې کټ کېدلې. ما ورته وفرمیل جبریل علیه السلام ته چې دا څوک دي؟ نو جبریل علیه السلام وفرمیل الخطباء من امتک، دا د تا امت ولا هغه خطیبان دي الذين يأمرون الناس بالبر وينسون انفسهم، نور خلقو ته به د نیکۍ حکم کولو اور خپل ځانونه بهر کړي وو. وهم یتلون الکتاب، اور دوی به د کتاب تلاوت به هم کولو. افلا يعقلون، ای دوی دمره نه پوهېدل؟ دوی ولا شونډې د اور په کینچۍ سره به کټ کولی شولې. اور د بل حدیث حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نبی علیہ السلام فرمایل چې څوک هم په دنیا کې یو بیان کوي او خطبه یې چې د قیامت په ورځ به دینه تپوس کولی شي چې تا دغه بیان په کوم نیت کړی دی، تا دغه بیان د خطبه دا د په کوم نیت کړی ده. چې مالک بن دینار یعنی ابن دینار رحمت الله علیه دی به چې کله دغه حدیث بیانولو ډیر به ورشړېدلو. اور بیا او فرمایل چې تاسو خدا ګمان کوئ چې زه تاسو ته بیان کوم د ما سترګې به یخیږي، حالانکه زه په دې باندې پوهیږم چې د قیامت په ورځ به د ما نه تپوس کېږي چې تا دې بیان نه څه اراده وه. فاقول زب الله پاک ته چې یا الله ته د ما په زړه باندې ګواه یې، که چیرې تا ته د ما بیان پسند نه وای نو یا الله ما به 2 کسانو ته هم بیان نه وای کړی. خو ما ته دا پته را چې یا الله تا ته ما ول بیان پسند ته په دې باندې راضي کېږي، که چیرې د تا رضا د پر نه وای ما به 2 کسانو ته هم خبر نه وای کړي. اور حضرت ابو تمیمه هغه د حضرت جندب بن عبد الله الازدی نه روایت کوي، دا صحابي و د نبی علی السلام ولا هغه چې نبی علی السلام فرمایل مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. هغه کس چې خلکو ته تعلیم ورکوي، خلکو ته ښې خبرې ښیي اور خپل ځان هیر کړی خپل اور باندې عمل نه کوي. چې دی ولا مثال داسې دی لکه څرنګه ډیوا نور خلکو ته روشنايي ورکوي خپل ځان چې دی هغه سيزوي. دې داسې مثال دی، نور خلقو ته روشنايي ورکوي خپل ځان چې د هغه سيزوي. دا د هغې خلقو مثال دی چې هغه نور خلقو ته ښې خبرې کوي خپل ور باندې عمل نه کوي. اور حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نبی علیہ السلام فرمایل ان الرجل لا يكون مؤمنا حتى يكون قلبه مع لسانه سواء. امر پر یو سړی مؤمن نشي کېدلی څومره پورې چې د هغې زړه د ژبې سره موافق نه وي، یعنی په زړه اور ژبه باندې یوه نه وي. ويكون لسانه مع قلبه، اور د هغې ژبه د زړه برابر نه وي اور زړه د ژبې برابر نه وي. ولا يخالف قوله عمله ويأمن جاره بوائقه. اور امر پر یو سړی مؤمن نشي کېدلی چې د هغې خبرې د عمل مطابق نه وي، بلکې چې خبره یې واکوي عمل بل وي، دا مؤمن نشي کېدلی. مونږ تاسو وګورو نو یعنی عام خلک خو پرېږده چې په ظاهره باندې څوک نیک لاګي هغه خپل ځان ته وګوري. اول زه خپل ځان ته وګورم بیا هر سړی وګوري. اور امر پورې هغه کس مؤمن نشي کېدلی کوم کس د شر نه چې بل ګاونډي محفوظ نه وي. نو دا نشانه خودلی دي چا ژبه د زړه موافق نه وي، زړه د ژبې اور د چا عمل د قول موافق نه وي اور چا نه ګاونډي په امن باندې نه وي، دا مؤمن نشي کېدلی. اور حضرت علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نبی علیہ السلام فرمایل زه په خپل امت باندې د مؤمن نه ډاریږم اور د مشرک نه هم نه ډاریږم. ویلې مؤمن چې دی د مؤمن ولا ایمان دا به بچ کوي، خلکو ته به تکلیف نه ور کوي. اور مشرک چې دی هغه به خلکو ته دوکا ځکه نشي ور کولی چې خلک به پیژني چې دا مشرک دی. د شرک د کفر دی وجه نه به خلق د هغې خبره نه مني. نبی علیہ السلام فرمایي ولکن اتخوف علیکم منافقا، زه چې په تاسو باندې ډاریږم زه د منافق نه ډاریږم. خو کوم منافق؟ عالم اللسان، چې د ژبې ولا عالم وي، په ژبه باندې ښه تکړه عالم دی، خو یقولون ما تعرفون ويعمل ما تنکرون، چې خبرې به هغه کوي چې کومې ښې خبرې دي خو عمل به بد عمل کوي. نو زه د داسې کس نه ډاریږم په خپل امت باندې چې دغه خلک به د ما امت ته دوکا ورکوي، دا خلک به تکلیف ورکوي.
ځکه حدیث شریف کې رسی نبی علیہ السلام پناه وخت دا اللهم انی اعوذ بک من خلیل ماکر عیناه تریانی وقلبه یرعانی ان رأى حسنة دفنها وان رأى سیئة اذاعها یا الله زه د هغې دوست نه پناه غواړم چې په سترګو باندې ما ته خو ګوري خو زړه ما سیری کوي زړه کې ما سره بغض دی کدی ما نیکی وګوري بیا یې پټوي او کدی ما بدی وګوري به خلکو ته پیلو کوي زه داسې دوست نه پناه غواړم اور زه خپله هم زه چې عمرې ته بلاړم مسجد نبوي کې روضې مبارکې مخته به تېرېدم نو دا دعا مې هم کوله ما چې یا الله دیندارو په شکل کې ډېر داسې خلک شته چې هغه وی په ظاهره باندې دیندار د یو ډلې مشر به وي ډېر خلک به ورپسې وي خو اصل کې به هغه صحیح نه وي نورو خلکو سره میلاوي خلکو ته به دوکې ورکوي ما چې یا الله په ظاهره باندې دیندار وي او اصل کې هغه نه وي یا الله دغه خلکو نه ما حفاظت وکړي نو داسې خلک چې دی هغه ډېر کېږي نو غاده یو حدیث شریف دی دعا ده یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی كله ولا تکلنی الى نفسی طرفة عین یعنی یا حی یا قیوم دا خو دی الله ولا صفاتی برحمتک استغیث یا الله زدی تا رحمت ولا یعنی مدد غواړم زدی تا رحمت طلبگار یم اصلح لی شأنی كله یا الله تد ما اصلاح او فرمای ولا تکلنی الى نفسی طرفة عین اور یا الله ما خپل نفس ته د سترګو رب برابر حواله ما کې خپل نفس ته می حواله ما کې ته حفاظت تو فرمای نو د شهو لکم شیخ تیر شوی دی هنګو کې شهو وام شیخ امین رحمت الله علی هغه خپل شاګرد یو خط وی راستولی او شیخ امین رحمت الله علی دا وی لیکلیو چې هر سبي دغه دعا 25 مرتبه کوا هغه کې دام یې اصلح لی شأنی كله ولا تکلنی الى نفسی و الى احد طرفة عین یا الله ما خپل نفس ته اور هیڅ چاته می حواله ما کې د سترګو رب برابر ته می په خپل باندې اصلاح و فرمای نو ډېر داسې زه چې مدرسې کې هم طلبای کرام وي نو زه هغې ته دغه خبره کوم چې ګوره تاسو خپل علم حاصلوئ څومره پورې چې تاسو خستر شوي نه وي امره پورې تاسو په څه شي کې حصې ما اخلئ په دې تحریکونو کې په دې جلسو کې اور په دې شیانو کې ما اخلئ طالب نیت به ښه صفا وي خو پاسه مشر چې دی هغه یې ملاوي نو داسې وي چې دنیا نه به هم لاړ شي خو پته به دې نه لګي چې شهید شولې که په کوم مرګ باندې لاړلې نو دې کې داسې وي چې انسان ذکر رسی چې د انسان ول عمر دا 33 سال باندې انسان ځواني ته سر ته ورسیږي 33 سال نه چې انسان کم وي د هغې ول عقل پورا نه وي به 33 سال نه بعد 40 سال پورې دی په ځای باندې ولاړ وي 40 سال نه بعد د هغې ول به زوال شروع شي نو زوی ته چې خپل علم حاصلوي او څومره ځکه چې تاسو به ښه نیت صفای خو پاسه مخته خلک چې دی هغه بو نور سره ملاوي نو دې کې هم دی مونږ تاسو پر دغه دی چې تاسو موبایلونو کې به ډېر عالمان ګوري نن سبا خو بس هر سړی سره به ډایرک به مسله ویر کی ابو عالم چې فلان کې د سیویل دي تا ول دا سوچ کوه چې دا عالم څوک ته دی کومي عقیده ولدی کوم حدیثونه تا ترسي دغه حدیثونه ډایرک خلکو ته ما پیلو کوه چې تا ته حدیث راشي ته مخته نور ته پیلو کې اور ځنو مسجونو کې لیکلي وي چې کتا د الله سره مینه وي دمر کسانو ته واستوا کتا د پیغمبر سره مینه دمر کسانو ته واستوا او کدا د دمر کسانو ته واسول دی مصیبت نه بچ شي نو په دې خبرو باندې عمل مکوي بلکې یو حدیث دې تراغللو کم از کم دی عالم نه تپوس وکړي دا ټیک تای کني مخته خلکو ته بیان کا ټیک نوی تا بیان کړو نو ګوره دا ګناه جریه دی ګناه جریه دی په سبا څومره خلک چې په هغې باندې عمل کوي تا ته به د هغې ګناه ملويږي او چې نه کم از کم تا ته رځي به خپلې پړوه او خپل ځان سره سنبلوه نور ته یې ما استوه آخری حدیث حضرت ابو هریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی کہ نبی علیہ السلام فرمائل یبصر احدکم القضاء فی عین اخیه وینسى الجزع فی عینه تاسو تا د خپل ورور ولا پسترګو کې هغه وړو کې غونې خلې تنکا چې وي هغه کتلی شي او د خپل سترګې ولا شهتیر تا ته نشي کتلی څه مطلب یعنی په خلکو کې وړه عیبونه تا ته کتلی شي خپل غټ عیبونه چې دي ته هغې ته سوچ نه وي نو دینه معلومه شوله چې انسان ته پکار ده چې هغه خپلو عیبونو باندې سوچ وکړي نور خلکو کې نقطې چې دي هغه نه دي تلش کول پکار څومره چې کوم سړی بل سړی کې نقطې تلش کوي اعتراضونه کوي دمره دا سړی د عیبونو نه ډک دی او چاته چې څوک نور خلق خلاږي دا د دې نشانی دی چې دی ولا باطن چې دی هغه صفا دی
الله د عمل کولو توفیق را نصیب. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت